خوښونکي څښتن طلا په نامه سلامونه درنو زده کوونکو او لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ واوسیږئ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو شاګردان عزیز، موږ د اووم ټولګي از صنف هفتم دوه لوستونه ولوستل. دو درسشه خواندیم چې د خدای ستاینه وه او زموږ ګران پیغمبر. په دې دواړو لوستونو کې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هکله او د الله جل جلاله په هکله باندې درسونه زده کړل او په پښتو ژبه باندې مو هم خبرې زده کړلې. نن راځو امروز میایم او دریم لوست لولو. درس سوم را با هم کار میکنیم. په دریم لوست کې به موږ په دې وتوانیږو ما ایره خواط تانستیم ترڅو په پښتو ژبه باندې د سولې په هکله خبرې وکړو تا به زبان پشتو به صلح و در مورد صلح و زندگی صحبت کنیم. نو تاسې هرومرو په دقت سره غوږ ونیسئ، په دقت پس گوش بگیرین ترڅو وکولای سو دغه درس زده کړو. زموږ موخې څه دي؟ اهداف ما چی است؟ د پښتو ژبې زده کړه، نوې کلمې زده کول، یادگیری زبان پښتو، کلمات جدید را یاد بگیریم، د لوست زده کړه، یادگیری درس، د سولې او ژوند په هکله او د جګړې په هکله د دوی دواړو ترمنځ د توپیر په هکله په پښتو ژبه باندې خبرې کول. یعنی موږ نن وکولای شو په پښتو ژبه باندې په سولې باندې خبرې وکړو. ما امروز بتانیم تا که در مورد صلح به پښتو صحبت بکنیم. دریم لوست، درس سوم، صلح، صلح و ژوند زندگی. صلح و زندگی. صلح څه ته وایي؟ صلح به چی گفته می شود؟ څه ته به چی؟ جګړه، جنگ تباهی راولی می آورد. جنگ تباهی می آورد، انسانان وژنی، می کشد، کورونه ورانوی، کورونه خانه هایشان ورانوی ویران می سازد، خانه هایشان را ویران می سازد. لوگی گرسنگی او ناروغی و سرایی و با مریضی، سر با ناروغی و مریضی مخامخ روبرو کوی می کند و با گرسنگی و مریضی آنها را روبرو می کند. صلح رڼا ده. صلح چی است؟ روشنی هست. د ژوند نیکمرغی ده. نیکمرغی یعنی خوشبختی هست. په صلح کې در صلح خلق مردم خوب ژوند کوي، زندگی میکنند. در صلح مردم زندگی خوب میکنند. هلکان، پسران او نجونی و دختران ښوونځیو ته و مکاتب ځي میروند. این دخترها و بچه ها به مکتب میرن. هر څوک، هر کس په خپلو خود کارونو کارها بخت وی مصروف می باشد. هر کس مصروف کار خود می باشد. او بلا ډاره و بدون ترس. یعنی بدون و بی ترس، بدون ترس، ډاره ترس. له یوه ځایه از یک جا بل دیگر ځای ته به جای دیگر ځي میروند. یعنی از یک ولایت به ولایت دیگه میرن، از یک جا به جای دیگه میرن بدون ترس. هر انسان او زناور یعنی جانور یا مثلا حیوان سولی ته به صلح اړتیا ضرورت لري دارد. یعنی هر انسان حتی حیوان جانور هم به صلح ضرورت دارد. دو سوال داریم، دو پوښتنې لرو. د سولې لپاره څه کول، چی کردن پکار دی بکار است؟ برای صلح چی باید بکنیم؟ یعنی اگر بخوایم که صلح را داشته باشیم پس برایش چی کار انجام داده میتونیم؟ که صلح نوی، اگر صلح نباشد ژوند به څنګه وي؟ چگونه خواهد بود؟ چی؟ زندگی چگونه خواهد بود؟ صلح او جګړه دوی یعنی دو کلمه هستند. صلح و جنگ دو کلمه هستند. یو د بل ضد دی. یک بل دیگر، یکدیگر یعنی ضد یکدیگر هستند. صلح ژوند ته وای میگوید. صلح به زندگی گفته می شود او جګړه ورانی ته و جنگ به تباهی گفته میشه، به ویرانی گفته میشه. صلح رڼا ده. رڼا یعنی روشنی. صلح روشنی است او جګړه تیاره ده. تیاره یعنی تاریکی و جنگ تاریکی.
پرانا که در روشنی انسان هر چیز وینی میبیند. تیاره تاریکی د انسان سترگی چشمهایش پټوي پټ میسازه، چشم انسان را پټ میسازه. په جګړه کې در جنگ ښوونځي مکاتب تړل کیږي، بسته میشه. هلکان او نجونی، دختران و پسران، هلکان پسران، نجونی دختران زده تحصیل نشی کولای، نمیتونن. این دخترها و بچه ها تحصیل نمیتونن، درس خوانده نمیتونن. روغتونونه، شفاخانه ها ورانی و ایران میشه او دکتران د جګړې لداره، جګړې جنگ داره ترس، از ترس جنگ تختی فرار میکنن. په صلح که ښوونځي پرانیستی یعنی باز می باشد. در صلح مکاتب چی می باشه؟ باز می باشه. هلکان و نجونی ټول زده کړه کوي، بچه ها و دخترها کلشان درس می خوانند. هر څوک، هر کس د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره برای اینجا ببینه لپاره برای ښه کېدو، خوب شدن ژوند زندگی خپل خود، هر کس برای خوب شدن زندگی خود کار کوي، کار میکند. هیواد ودانیگی، هیواد وطن، ودانیگی ودان یا آباد میشه. صنعت پراخیگی، وسیع میشه. صنعت چی میشه؟ وسیع تر میشه. او هیواد پرمختگ کوي، پرمختگ یعنی پیشرفت. و کشور ما چی میکنه؟ پیشرفت میکنه. د هیواد په پرمختگ با پیشرفت کشور د هر چا، هر کس ژوند ښه کیږي، خوب میشه، زندگی هر کس خوب میشه. صلح د یوې ټولنې، یک اجتماع، یک ولس، یک قوم او یو هیواد و یک کشور د نیکمرغی، خوشبختی نښه ده، نشانه یا علامه هست. یعنی صلح نشانه خوشبختی کشور، قوم و یک اجتماع هست. کوم ولسونه، کدام مردمی که کدام ولسونه، مردم او قومونه و قومهایی که صلح خوښوي، صلح را خوش میکنن، یعنی صلح را دوست دارن، ده هغوی راتلونکی، هغوی آنها راتلونکی آینده آنها روښانه، روشن او نیکمرغوی و خوشبخت می باشد. ژوندی زندگیشان، یهشان معنا میده زندگیشان به خوشی، به خوشی او خوشحالی و خوشحالی تیریگی میگذرد یا تیر میشه. ماشومان اطفالشان خپل زده کړې تحصیل خود را کوي، میکنند، تحصیل خود را میکنند، درس خود را میخوانند. زاړه، پیر، افراد پیر او ځوانانی و افراد جوانان و پیرها د خپل خلکو خدمت کوي، خدمت مردم خود را میکنند. خپل هیواد، وطن خود را ودانوي، آباد میسازند او له نورو ولسونو او هیوادونو سره با کشورها و قومهای دیگر، نورو دیگر ځانونه برابروي، خود را برابر میسازند. یعنی در علم و دانش، در کاروبار، در اقتصاد، در اوضاع سیاسی و اجتماعی خود چی میسازند؟ هم سطح کشورهای دیگر میسازند. د متن لنډیز، خلاصه متن: صلح د ژوند نوم دی، اسم است. صلح اسم یا نام زندگی است. یعنی بدون، لصول ژوند معنا نلري. بدون صلح زندگی معنا ندارد. هیواد په صلح کې پرمختګ کوي. کشور در صلح چی میکنه؟ پیشرفت میکنه. صلح خوشی ده. صلح چی است؟ خوشی هست، خوشحالی است. صلح روغتیا ده، یعنی صلح سلامتی است. په صلح کې ژوند دی، در صلح زندگی است. خوشحالی ده، خوشی است. موږ سولې ته چیو؟ تږي یعنی تشنه. ما به صلح تشنه هستیم. موږ صلح غواړو، میخواهیم. جګړه نه غواړو، جنگ نمیخواهیم. جګړه تباهی راولي، میآورد. جګړه ماشومان، اطفال وژنی، میکشد. جنگ اطفال را میکشد. جګړه د بدمرغۍ نوم دی. جنگ نام بدبختی است. تل دی صلح، تل دی صلح، همیشه باشد صلح. او تل دی ورورولي وي، او تل دی ورورولي وي و همیشه برادری باشد.
یعنی همیشه صلح باشه و همیشه برادری باشه. هر څوک هر کس د ښه ژوند به زندگی خوب او عزت خواهند کیږي. هر کس صاحب زندگی خوب و صاحب عزت میشه، آبرو میشه. کار روزگار پیدا کیږي یا پیدا کوي. کار و روزگار پیدا میشه، کار میکنن، زندگی خود خوب میسازن. په صلح کې هر چا حقونه معلوم وي. در صلح که است حق و حقوق هر کس معلوم می باشه که طفل چی حق داره، زن چی حق داره، مرد چی حق داره، معلم چی حق داره، پدر چی حق داره، او یو د بل حق و حق یکدیگر را تر پښو لاندې کوي، زیر پای نمی سازند. تر لاندی زیر منامیت پښو پای، زیر پای نمی سازند. صلح یو بشری اړتیا ده. صلح ضرورت چی است؟ بشری هست. موږ ټول باید د سولې د ټینګېدو لپاره همه ما باید برای استحکام استحکام یعنی محکم شدن صلح هڅه وکړو، کوشش کنیم. په متن لنډیز مو ولوستل. دلته څرګندونه راځي. څرګندونه کې کله چې موږ خبرې کوو یعنی که یادآوری، څرګندونه یعنی یادآوری. تر پښو لاندې کول، زیر پای کردن. یو شی تر پښو لاندې کول، یک چیز را زیر پای کردن. دلته پر یو کار باندې سترګو پټول ته وای. در این جدایی درسی که آمده یعنی چشم پنهان کردن بالای یک کار را میگه که بالای یک چیز، یک کار ما چشم بسته کنیم. په جګړه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. در جنگ که هست حقوق بشری زیر پای میشه. درست شد؟ خب در اینجا پایین تر میم در فعالیت ها. په فعالیتونو کې ګورو چې دلته تاسو ته کلمې درکول سوي دي. لوږه، گرسنگی، ناروغی، مریضی، مخامخ، روبرو، رڼا، روشنی، نیکمرغی، خوشبختی، بخت، مصروف، دار، ترس، اړتیا، ضرورت، ودان، آباد، روغتون، شفاخانه، پرمختګ، پیشرفت. او دلته هم چی درکړ سوي دي؟ تش ځایونه درکړ سوي دي. خانه خالی داده شده چې دا به د درس له مخې نه ډکوئ. از روی درس باز پر میکنین. ډیر ساده. صلح د ژوند نوم دی. ساده دلته صلح ولیکئ او همداسې نورې خانه خالیانې هم ډکې کړئ. د سقراط خبره ده. حرف سقراط هسته. لومړنی دقت اولی د وروستۍ پښیمانی مخه نیسي. جلو پښیمانی آخر را میگیره. یعنی که موږ اوس پام وکړو، دقت وکړو، نو موږ به په راتلونکي کې نه پښیمانه کیږو. دا اوس زموږ او د تاسې لوست. ای بود درس ما و شما چې موږ او تاسې د سولې په هکله باندې درس ولوستل. در مورد صلح با هم درس خواندیم. وګورئ دلته د سولې او جګړې ترمنځ توپیر و. تفاوت بین صلح و جنگ بود. صلح نیکمرغی ده، جنگ بدبختی ده. صلح رڼا ده، جنگ تیاره ده. صلح کې هیواد ودانیږي، جنگ کې هیواد له منځه ځي یا ورانیږي. په صلح کې انسانان د ښه ژوند خاوندان کیږي. په جګړه کې انسانان د بد ژوند ور په برخه کیږي. په صلح کې زده کړه کیږي، په جګړه کې زده کړه نه کیږي. نو دغسې به اینمی قسم شما تفاوتهایش پیدا بکنین او له ما سره شریک کړئ په کومنټ کې. تر بیا چې زه راځم د اووم ټولګي څلورم لوست تاسو ته وړاندې کوم. تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم. الله مو